دوستانو په دې هیله چې تاسو تیر درس کې قلقله پیژندلی وي او قلقلې ډولونه به اوس ووایو. قلقله په دوه ډوله ده، یو قلقله کبرا ده او بل قلقله صغرا ده، یعنی لویه قلقله او کوچنۍ قلقله. که چیرې د قلقلې توری د کلمې په آخر کې راشي وقف ورباندې وشي، لکه حسد، حسد، احد، احد، احد به نه وایي، مشدد کوی به نه، احد، احد. فصب عليهم ربك صوت عذاب، عذاب. والله من ورائهم محيط، محيط. أو على كل ضامر يأتين من كل فج عميق، عميق. دي آخري حروف كزمن درستا. قتل أصحاب الأخدود، أخدود. والسماء ذات البروج، بروج. دغه واس دته قلقله کبرا ویل کیږي. او قلقله صغرا چې د کلمې په منځ کې کوم حرف راشي هغه ساکن وي، لکه يطمعون، خلقنا، خلقنا. اقترب للناس حسابهم وتطمئن قلوبهم، وتطمئن قلوبهم، وتطمئن قلوبهم، وتطمئن قلوبهم. نو دغسې دته قلقلې صغرا ویل کېږي. په دې هیله چې دا در سره زده کړئ. ښه وخت، خوشحاله شئ. بې مننه. خیر.